اور آپ سبوں کو سلام۔ سب سے پہلے تو انڈس کلچر فورم دوستوں کو مبارکباد، اس 10ویں میلہ مادری زبان کو سجایا اور ہمیں بھی اس میں موقع دیا گزشتہ کی طرح۔ یہ میرا نظموں کا مجموعہ ہے دردن مگر، اور اس میں نظمیں ہے 2007 سے لے کر 2024 تک۔ اور جو آپ سبوں کو معلوم ہے کہ ہمارے پختون بیلٹ میں اور خصوصاً پاکستان میں جو حالات ہے، زیادہ تر اس پہ اس موضوعات ہے جو ڈاکٹر عطا الرحمن صاحب نے بتایا، وہ سب اس میں ہے۔ اور نظمیں کچھ آزاد ہے، آزاد معرا ہے، کچھ پابند ہے اور کچھ گیت ہے۔ میں آپ کے سماعتوں کو ایک موضوع ہے ٹرانسجنڈر کا۔ ڈولفن آیا ہمارے ہاں ایک وہ ٹرانسجنڈر ہے، اس کا تعلیم یافتہ انجینئر ہے، تو اس پہ وہ لکھے، لیکن یہ سب ٹرانسجنڈر کے یہ ہیں، ان بیچاروں کے ساتھ بہت ستا کی صد جوندانا گل ڈیر دترخا تبے کرد درد و غم یہ مہینہ پسنم ستا جذبات و احساسات ارمانونا خواہشات ډیر سپیڅلي او ښاغلي ستا ژوندون خو آینه دی د ځنګل د دې ټولنې ډیر خفه په رویه شوم د ټولنې زه اشنا ته آیانه ښکلې ځوانې د انسان ته قدردانې ستا جمال د رب جمال ستا کمال د رب جلال هغه واړه نظرونه چې کاږه تا ته درګوري هغه سپک د سپکو ډک چې په سپکه دې یادوي څوک ته ښه پوی په تقدس فرشته د خور او ورور هم د مور او هم د پلار د ټولنې د خپل یار خو زړه ستا دی ناکلار د خپل کور او د کوډلې او د مینې د نظر زمونږ زړه کې په سینه کې د ګوګل په یو خانه کې نه خو مینه شته نه درد نه خوږلت مو په نظر کې نه لوت مو په نظر کې نه مو عقل شته په سر کې د درد شکیکه پر هر کې او مونږ نه یو انسانان د انسان څنګ قدردان یو حیوان بل شرمخان۔ یہ ترجمہ ہے، ترجمہ میں پروفیسر نوید جوان نے کیا ہے۔ تیری زندگی کے داستان بڑی تلخ ہے اے میری جان، یوں ہے پے کرے درد و غم، تجھے پیارا ہے اپنا صنم، تیرے جذبے اور احساسات، تیرے ارمان اور خواہشات بڑے قدردان بڑے محترم، تیری زندگی تو ہے آئینہ اس حیوان نما نظام کا، میں خفا بہت ان رویوں پر اس سماج کے میرے ہم سفر، اے آیان تو جواں ہے ہر انسان کا تو قدردان ہے تیرا جمال جمال الہی ہے تیرا جلال جلال الہی، مگر وہ نظریں تمام تر جو تجھے سمجھے ہیں کم تر، تو تقدس پر ہے خبر رشتے بہن بھائی بدر بدر، اور تیرا دل پھر بھی ہے بے قرار، ڈھونڈے اس سماج میں اپنا یار، پر ہمارے دل اور سینے میں اس کپس کے بند خانے میں نہ ہے پیار تیرے لیے اور نہ درد، بند خانے میں نہ ہے پیار تیرے لیے اور نہ درد، نہ ہے محترم کوئی بھی نظر، یہاں عقل سے خالی ہر ایک سر، یہاں عقل سے خالی ہر ایک سر، یہ سارے کہاں ہے انسان، بنے کیسے انسان کے قدردان، کوئی حیوان ہے کوئی شیطان، تیری زندگی کے داستان
اور بڑی تلخ ہے اے میری جان.